د دې هلک دا ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده ځکه چې د دې دادا چې دی نو په آی سی یو کې پروت دی که نه او دا چې دی نو ګوتې لقۍ او دا ټیک ټاک په هغه ټیم کې جوړوي. ملګرو ډېر زر خلک پرې تنقید هم کوي چې دې دادا چې کومه دی دا شاته چې ښکاري دی ته مکمل طور باندې دا اوس د دنیا نه تللی دی او دا چې کومه د سانګ چې په دې لګولی دی اصل مقصد دا دی که نه چې دې کس په ختمېدو کې 2 منټه نه لګي خو زه د موقع په تلاش باندې یم. اصل مقصد د دې څه دی دې ولې داسې چل وکړو چې دې دادا چې کومه دی په آی سی یو کې پروت دی او دې چې دی نو ټیک ټاک جوړ کړو که نه نو تاسو به هم حیران شئ. ملګرو دا هلک چې دی که نه د دې دادا چې دی نو دا دې له چا دیکه ورکړې وه د هغه نه پس هغه راغورځېدلی او په هغه باندې څه چل شوی و نو دې ولګېدل هسپتال ته راوړ چې دې کله هسپتال ته راوړ که نه تقریبا 3 ورځې چې و نو هغه په هسپتال کې و په آی سی یو کې پروت و د هغه نه پس چې دی نو د دنیا نه لاړ. نو دا هلک ولګېد که نه او دا سانګ یې پرې ور واچوه او دا ټیک ټاک یې جوړ کړو ځکه چې دې چې کومه دادا دی نو سیټ چې ښکاري نو دا مکمل طور باندې د دنیا نه تللی دی خو دې دا سانګ د دې وجې نه پرې ور واچوه او دې وجې نه دا ټیک ټاک وکړو چې زما دادا له چې دی نو دیکه ورکړله او هغه یې د دنیا نه رخصت کړی دی نو د هغې په رخصتي کې 2 منټه نه لګي. نو زه به چې یم د موقع په تلاش کې یم نو مکمل طور باندې معلومات دا دي مکمل دا معلومات دا راغلل ملګرو ځکه چې ډېر خلک پرې تنقید کوي که نه چې دې هلک چې دی نو دادا په آی سی یو کې پروت دی او دا هلک چې دی نو ټیک ټاک یې جوړوي او ویډیو جوړوي خو دې اصل مقصد دا دی انشاءالله نوي معلومات به هم راشي که نه ځکه چې ډېر خلک پرې تنقید کوي په دې هلک باندې چې دې له داسې کول نه وو پکار که نه او دا هلک چې دی نو منټلي لږ خراب هم دی که نه چې دې مکمل معلومات نه دي راغلي چې دا په خیبر پښتونخوا کې به کوم ځای کې تعلق ساتي د کوم ځای سره دی ښه ویډیو ورسره نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې زمونږ د ټولو پښتنو ته پته ولګي ځکه چې ټولو چې دی نو سیټه ویډیو لګولي او د هغه نه پس چې دی نو په دې هلک باندې تنقید کوي خو لږ خو تاسو هم سوچ کوئ که نه چې دې د هغه نه لګول د دې معلومات را اخلئ د هغه نه پس چې دی نو تاسو بیا په هغه باندې ویډیو جوړوئ. نو زما دا ویډیو هغه ورکرانو ته ورسوئ چې کم کسان چې دی نو په سوشل میډیا باندې ویډیو جوړوي او د هغه نه پس چې نو اصل حقیقت پته ورته نه وي نو زما دا ویډیو ټول ته ورسوئ که نه چې دې هلک اصل مقصد دا دی که نه چې زما دادا له چا هم دیکه ورکړله نو هغه به زه د دنیا نه رخصتوم خو زه د موقع په تلاش کې یم. نو ویډیو ضرور شیر کړئ.